السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود شریف د هغه عبادات څخه دی چې الله جل جلاله موږ په امر کړي، امر راته کړی. دا امر د پاره د څه کړی دی؟ تشریفا له و تکریما، د رسول الله وسلم د تعظیم او د تشریف د عزت لپاره. الله جل جلاله وایي زه او زما ملایکې درود شریف وایي. ای مؤمنانو تاسو درود سلام ورباندې ووایاست. نو الله جل جلاله وایي که تاسو زما امر پر ځای کړئ زه به خپله وعده پر ځای کړم چې حسن المآب چې هغه آخرت ښه آخرت دی هغه به در نصیب کړم او ډېر ثواب به درکړم. او الله جل جلاله وایي درجات به بلندې درکړم. علما کرام وایي په درود شریف کې 10 کرامات دي. القرب من الرحمن، الله ته په ژوندی سي. الله جل جلاله ته چې څوک ژوندي سي هغه ته نو وایي دا له مقربینو څخه دی. په ملایکو کې هم مقرب ملایک شته، په بندگانو کې مقرب بندگان شته. انبیاء علیهم السلام ټول مقرب، ملاغربات په امت کې مقربین شته. نو که څوک درود شریف وایي هغه به له مقربینو څخه سي. الله ته په ژوندي سي. دا په تصوف کې واټ مقام دی، په ډېر ستړیا او په ډېر جهد او په ډېر ریاضت باندې لاسته راځي، خو دلته په درود شریف سره اسانه لاسته راکلی سي. نو ځکه علما کرام وایي په آخر زمانه کې به پیران کم سي، نیک ښه پیران هغه سړی الله ته رسي، هغه سړی د الله جل جلاله د بنده په مابینځ کې تعلق پیدا کوي. دا نور پیران ډېر سو چې هغه وینو یې په سترګو وینو، بیا پر قراره پر بل بحث کې وغږېږو. نو دی پیران شته چې سړی د الله څخه لرې کوي. نو اوس درود شریف باید سړی ووایي. ډېر کامل پیر نه یي، نه ورمعلومېږي، یا لاسرسی نه ورته لري، هغه باید درود شریف ووایي. او دوم څخه د میزان میراث دی. عملنامه د نیوکې بې درنه سي. نو عملنامه د نیوکو چې درنه سي هم انسان جنتي دی. ودخول جنان الله جل جلاله به جنت ورنصیب کړي. وزیات الایمان، ایمان قوت په ایمان پیدا کړي. زموږ مذهب خو دا دی چې ایمان زیادت و نقصان نه خبرېږي بلکې قوت و ځواک لري. ورفع درجات علی الاقران، درجې به لوړې شي پر خپل ممزول و پر خپلو انډیوالانو. چې ته ډېر درود شریف ووایې ستا د درود شریف ډېر دی، نو چې څه قربان دي دي دوستان دي دي تر هغو به ستا درجې لوړې که هغو درود شریف نه وایه. او الله جل جلاله به خلاصوالی ورکړي. و نجات من الزبانیه، دوزخ ملایکې دي چې زبانیه ورته وایي، د هغو څخه الله وساتي. او یېره به دې ایسته سي. غلاله د زکندن کلمه یېرېږي، الله دې زموږ څه نه یېري. و شهادة الملکین، دا دوی ملایکې هغه شاهدي د احسان در باندې وایي د مسلمان. و دعاؤهما له بالغفران، دوی ملایکې چې کرام الکاتبین دي هغه شاهدي پر تا ادا کړي دا نیک سړی دعا به درته وکړي د مغفرت. او واجب دی دغه انسان لره چې درود شریف ډېر وایي. د الله جل جلاله له قهر و له امان څخه دی په امان سي، د الله جل جلاله له قهر سي. نو محترمینو په درود شریف کې ډېر څه شته چې موږ ترېنه خبر یو. او دغه رنګه ابن فرحون وایي په دې کې 10 کرامات احداهن، یو دا دی چې الله درود در باندې وایي. دوم دا دی د نبی المختار د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت به در نصیب سي. درېیم دا دی اقتدا دي په ملایکو او ابرارو پسې وکول، ځکه ملایکې هم درود شریف وایي. څلورم دا دی چې مخالفت د منافقینو د کافرانو دې وکړي. کافر و منافق درود شریف نه وایي. او پنځم دا دی چې
ګناهونه دې د ځان معاف کړل. او شپږم دا دي چې علاون علی قضاء الحوائج والاوطار، په ژوند کې څه حاجتونه لري هغه به دې اسانه شي. اووم دا دی چې تدبیر د ظاهرو د اسرار پټ ښکاره به دې الله تر اصلاح کړي. اتم دا دی چې نجات من دار الموار، الله به دې له عذابو له دوزخ وساتي. او نم دا دی دخول دار القرار، جنت دار القرار ورسوي دي چې دا ده قرار ځای دی، سړی ورپکښې قرار سي. په دنیا کې خو قرار نشته، کښېنی یې رالوی سي، ځوان سي، سپین ږیری سي، بیا مړ سي. پر یوه حالت سړی وي. په جنت کې به ځواني هم پر خپل حال وي، صحت هم پر خپل حال وي. دار القرار دی، دا ښکته او پورته نشته. والعاشر لسم سلام الرحیم الغفار، سلام به وي الله جل جلاله به د طرف څخه به سلامي الرحیم الغفار چې مهربانه دی او بخښونکی دی. د الله له طرفه چې انسان ته سلام ووایي فقد نجا هغه انسان نجات پیدا کړي. صفحه یې پنځوسم السفینة القادریه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.